اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستړي مشئ، خدای دې وکړي روغ وئ جوړ وئ. ډېرو محترمو، د څو ورځې کوم ظلم جبر د جرګې خلاف روان و، یقینا په هغه کې د جرګې انتظاماتو ته ډېر زیان ورسېده. همدغسې د هغې زیان له کبله چې نن یعنې هغه انتظامات چې موږ به څو ورځې مخکې شروع کېدل او نن به پوره کېدل، هغه د سهار نه شروع شول. نن نو هغې کې د هغې د وجې لږ دا جرګه شروع کېدل ناوخت شول، لیټ شول. او بیا چې کوم سکرین موږ دلته د پښتنو د غمیزې د اوریجنل ډیټا دپاره راوښتی و چې هغه پرې هلته خلکو ته پرې وښایو، مشرانو ته. هغه هم چې کوم موږ د لاهور نه راوښتی، هغه سهار نه دوی را رسېدلي وو، خو په د این لاره کې دوی ورک دي، لاپته دي، اوس هېڅ اندازه نه لګېږي. بیا چې موږ بل سکرین سیټ کولو، لاوډ سپیکر سیسټم مو سیټ کولو، او دلته مو خیمې او یو هال سیټ کولو، په دې کې ظاهره خبره ده یو څو ساعتونه وو او ولسونه هم په دومره لوی شمېر راورسېدل چې هغه لوی تعداد کې دننه هغه انتظامات کول هم بیا لږ سره سستۍ شکار شول، یعنې هغه افا دفا کول به هم و په دې کې. نو دغه هر څه و چې د هغې وجې جرګه لږ شروع کېدل یې لږ لیټ شول، خو اوس تقریبا هغه سره انتظامات سیټ کېږي.